نن یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې او د خپل د ګران هیواد کوزي پښتونخوا د مجاهدینو او د مبارزینو د خپل د خاورې د خپلواکۍ د ازادۍ په لړ کې چې کوم مبارزه او مجادله روانه ده د هغې تازه خبرونه او راپورونه تاسو سره شریکوم. څه د بلوچستان نه دي او څه د خیبر پښتونخوا نه دي چې دا ډېر مهم دي، او پس د هغې نه د دوو ورونو او دوستانو پوښتنې دي چې هغې ته به هم ځواب ورکړم چې هم د سیمې احوال تاسو ته ورسیږي او هم په نړیواله سطح چې کوم پوښتنه کېږي د هغې ځواب زه ووایم چې هغه کې هم ځوانانو ته ځینې معلومات ترلاسه شي. د بلوچستان د سیمې نه دوه راپوره دي او دواړه ډېر مهم دي. نن د غرمې نه مخکې په چمن ریل سټیشن باندې حمله دغه شوی لاسي بم دماکه شوې ده او د دغه دماکې په نتیجه کې یعنی د بم انفجار په نتیجه کې ډېر مرګ ژوبله اوښتې ده. تعداد د مړو او ژوبلو لا معلوم نه دی، خبر تازه دی، نو د ده لپاره تاسو سره مې شریک چې دا د چمن ریل سټیشن روډ باندې د بم دماکه شوې ده. په همدارنګې د بلوچستان د ژوب ولایت د سیف الله ولسوالۍ ګوال اسماعیلزي کې د تېښتې واقعه شوې ده چې افراد تښتول شوي دي او دا ښکاره داسې ښودل شوې ده چې ګویا دا ټي ټي پي یا د نورو مجاهدینو یا فرضاً د ازادي غوښتونکو د بي ال اې کسانو دا کار کړی، یعنې مخالفو باندې دا تهمت واړول شي چې دا تښتونې چې دي دا دوی کړي دي. نو ټي ټي پي دا اعلان کړی دی چې موږ د دغې مسؤلیت په غاړه نه اخلو، د تېښته کې موږ لاس نه لرو، دا د پاکستان د پنجابي ځواکونو کار دی، د تفرقې او د بدنامۍ لپاره دا کار کوي، خلک دې هوښیار اوسي، موږ په دغې تېښته او تښتونو کې او په دې وژنو کې لاس نه لرو، چې دا یو ډېر مثبت قدم دی او دا دوی دغه د اعلان کړی دی. راځو د خیبر پښتونخوا بنو شمالي وزیرستان کې د ګړیوم ولسوالۍ ډالې د نور کلی د اف سی په فوز باندې حمله شوې ده، یو کس پکې وژل شوی دی او نور کسان ټپیان کړي دي. د درې اسماعیل خان د ټانک ولسوالۍ په نصرو قلعه کې د لیزر ټوپک او راکېټونو په ذریعه باندې په پوځیانو باندې برید شوی دی چې د دې په نتیجه کې مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. معذرت غواړم. د بنو شمالي وزیرستان تېره شپه 10 بجې د میر علي ولسوالۍ د حسوخیلو په سیمه کې د پل په پوسته باندې د توغندیو حمله وشوله چې د ده په نتیجه کې مرګ ژوبله دوی ته واوښتله او ډېر ځاني مالي تاوان دوی ته ورسېده. د رې اسماعیل خان تېره ورځ مازدیګر د پروا ولسوالۍ موهیباړه سیمه کې د پوځي قلعه باندې برید وشو، 2 کسه پکې ووژل شول. بیا یو څه وقفه پکې راغله، د یو وقفې نه پس مجاهدینو دوباره په همدې قلعه باندې حمله وکړله د سپکو او د غټو وسلو په ذریعه باندې او ډېر زیات ځاني او مالي تاوان نور هم ورپسې ورواړوه. د ګومل کوټ اعظم ولسوالۍ سیمه پوځي قلعه باندې خوراکي مواد د انتقالو کاروانو هغه چې تله په ده باندې مجاهدینو حمله وکړله، د ده په نتیجه کې یو کس وژل شوی دی، نور زخمیان دي او خوراکي مواد له منځه وړي تلف کړلی شوي دي، نو خپل ځای ته نه دي رسېدلي. دا و تازه خبرونه د دغې نه او یو اعلامیه چې ټي ټي پي صادره کړې ده، په هغه کې د پاکستان پوځ سره د هر یو ډول مرستې او همکارۍ نه ډډه وکړي. که څوک دغه مرسته او همکاري د پوځ سره کوي یا کوم اړیکه ورسره لري، که بیا د بېحساب د مجاهدینو تر تیغ لاندې راځي، نو مسؤلیت به خپل په غاړه وسی. نو د دې دا اعلان کړی دی ټي ټي پي چې د پاکستان پوځ سره اړیکې مه ساتئ، هغې سره مرسته مه کوئ او د هغې نه ځان لرې وساتئ، چې تر څو د خپل د قوم او د پردي معلومات وشي او دغه خاوره د پردیو له لاس نه ازاده کړلی شي. نو زه فکر کوم چې دا اعلان ښه اعلان دی، دې ته باید دوستان توجه وکړي تر څو دښمن او دوست معلوم شي. راځم د پښتنو دغې ته لومړۍ پښتنه د یو ورور په نامه د SRB چې مکمل نوم یې دغه مخففات ورکړي دي SRB، د ویلي دي چې که چېرته افغانستان، هندوستان او ایران خپله واحد استراتیژي د پاکستان په مقابل کې جوړه کړي، آیا دوی کولی شي چې پاکستان انزوا ته وویسي او د انګلیسانو لاس د دې لوبې نه قطع کړي. دا درسته ده چې که چېرته منطقوي پالیسي د په مقابل کې اتخاذ شي یا جوړه شي، دا تاثیر به په پاکستان لري، مګر چې کاملا انزوا ته ویسي دا به ممکنه نه وي. دا چې د انګلیس لاس قطع کړي دا به ممکنه نه وي، ځکه چې په دې سیمه کې که تاسو په سلهاو کلونه وګورئ، په پیړیو کې ډېر نوه جنګونه دا راغلي، د انګلیسانو لاس او خپه په هېڅ صورت د ده سیمې نه قطع شوې نه ده، په هر حالت او په هر شکل کې ځان دلته ساتلی دی. نو دا به ډېره لویه ادعا چې موږ وایو چې ایران او هندوستان او افغانستان که یو ځای شي، ځکه چې هندوستان په خپله د انګلیس سره ډېره ښې اړیکې لري،
نو انګلیس به هیڅکله د هندوستان به هیڅکله ونه غواړي چې د انګلیس خپې د سیمې نه بالکل ختم شي او دا غواړي چې د پاکستان ملاتړ کم شي مګر انګلیس به دا ملاتړ کم کی فکر نه کوم چې د هندوستان او پاکستان په یو ځای کېدلو سره انګلیس خپل ملاتړ کم کی مګر هم پاکستان به تضعیف شي او د پاکستان کاملا انزوا ته نزي ځکه چې افغانستان دومره یو قوي مملکت نه دی ایران هم خپل د فشارونو لاندې یوازینی قوي مملکت هندوستان دی چې کولی شي او که چېرته نظامی فشارونه د هندوستان او د افغانستان او د ایران د دریوړو سرحدونو په پاکستان باندې شروع شي بیا دا پاکستان هم تضعیفولی شي هم منزوي کولی شي او هم نړۍ دې ته مجبورولی شي چې خبرو ته کیني او یو اراده او تصمیم پرې ونیسي بله پوښتنه زمونږ د هغه ورور په نامه د سمسور صافي ده چې تېر ځلې هم ما تاسو ویلي چې دا سمسور صافي ورور په پوښتنې رالیږي صرف په دغې نوم یې پېژنم نور شناخت ورسره نه لرم مګر ما بل پروفیسر سمسور هلمند صافی صاحب چې سمسور صافی موږ ورته وایو پروفیسر دی استاد د امریکا د پوهنتون د هغه زما دوست دی خو دا پوښتنه د هغوی نه ده دا پوښتنه د دغه بل سمسور صافي ورور ده چې دې کړې ده د دې پوښتنه داسې ده د امریکا ټاکل شوي ولسمشر مخکې له لوړې په ځینو مسایلو جدي ښکاري مثلا ترامپ غواړي چې کاناډا د متحده ایالاتو یو 50م سټیټ شي ډیر زیات کوشش هم په دې کوي او هم غواړي چې د پاناما کانال او گرینلند چې د ډنمارک مستعمره ده د امریکا له متحده ایالاتو سره یو ځای کړي آیا دا به امکان ولري او کنه آیا کاناډا او نړیوال به ورسره دا ومني نو د دې اولې پوښتنې په جواب کې به دا وایم چې دا یو خواهش کېدلی شي خو دا د بین‌المللي قوانینو او د سیستم د نړیوال سیستم سره مطابقت نه لري او دا کاناډا یو مستقل آزاد مملکت دی او د اقتصادي لحاظ نه د امریکا نه ډیر پیاوړی نه دی د امریکا نه اصلا کوز نه دی امریکا ډیره قرضداره ده امریکا کې صحي اقتصادي وضع د خلکو ښه نه ده په کاناډا کې د خلکو وضع ډیره ښه ده هلته د تعلیمي ساحه ډیره ښه ده د خلکو عاید ډیر ښه دی مملکت یې ډیر لوی 8000 جزایر دی ډیر لوی مملکت دی او بل دا دی چې امریکا دا خواهش چې اظهاروي کاناډا د انګلستان مستعمره ده اوس هم او کدی دا خبره کوي نو دی کاناډا سره دا خبره نشي کولای دی به دا خبره د انګلستان د پادشاهي سره کوي چې هغه او په انګلستان پادشاهي خو پیس کله دا کار دوی سره نه مني نو په دې صورت سره نه کاناډا د خپل اقتصادي او د خپل دغه مقام نه چلري یو آزاد مملکت پیس باندې دا کار کولای شي او نه شاید انګلستان دا خبره ومني چې کاناډا د امریکا یو حصہ وګرځي بیا پوښتنه ادامه ورکړي چې چیرې په کاناډا کې عمومي ټول پوښتنه وشي او اکثریت خلکو رایه مثبته وکاروله د متحده ایالاتو سره د یو ځای کېدو په باره کې نو په داسې حال کې به د نړیوالو سخت غبرګون وي بالخصوص د انګلند اول خو ما تاسو ویل چې د کاناډا وضع اقتصادي ډیره ښه ده قرضدار نه دی د خلکو عاید ډیر ښه دی خلکو ته سهولتونه شته دی نفوس ډیر زیات کم دی خاوره ډیره زیاته ده هر چاته کافي هر څه رسیږي نو زه فکر نه کوم چې ټول پوښتنه موشي دا د کوم داسې مثبت ځواب ورکړي ځواب به منفي فرض وکړو که ستاسو د خبرې په اساس چې د ټول پوښتنه کې کاناډایانو دا مثبت ځواب ورکړ که چېرته د کاناډا خلک مثبت ځواب ورکړي نړۍ پې باندې انتقاد نه کوي هو انګلستان د انتقاد حق لري ځکه چې فعلا هم هلته گورنر چې دی صدر اعظم خو د منتخب د کاناډا د خلکو د خوا نه دی اما گورنر چې ناست دی هغه د شاهي کورنۍ د انګلستان نه دی نو هغه وخت به انګلستان تصمیم نیسي چې د خلکو رای ته احترام کوي او مني او کنه ویتو کوي که ویتو یې بیا ارزش نه لري د منځ دي دا خبره د سمسور صافي ورور دا خبره خپل بیا نورم لګه وګد کړي لیکي چې ځکه موږ په 2014 کې وکتل چې کریمیا د روسیې ټول پوښتنه وکړه او د روسیې سره یو ځای شو لپاره د روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره 90% خلکو خپل رایه وکارولې او مثبت نظر یې ورکړ هماغه و چې کریمیا له اوکراین جدا شو او د روسیې خاورې ته وګرځېدله چې په دې سره د نړیوالو له توندو غبرګونونو سره مخ شوه روسیه او همدا جنګ همدې مسلې لپاره پیل شو چې په اوکراین کې نن روان دی د کریمیا مقایسه د کاناډا سره غلطه ده د کریمیا مقایسه د گرینلند سره او د ډنمارک سره غلطه ده دا ما تاسو ویل چې دا د ترامپ یو هیله کېدی شي چې د کاناډا او گرینلند د ډنمارک ورته نه ورکوي کاناډا په خپله نځي او په زوره باندې کولی نشي ځکه چې دا تجاوز به په بین المللي او آزاده خاوره او دغې باندې او دا نړۍ ورسره نه مني نو په همدې اساس باندې دا هلته ممکنه نه ده خو راځو دلته چې د کریمیا سره تاسو دا مقایسه کړئ تفاوتونه به زه تاسو ته ووایم چې ولې دا ممکنه نه ده کریمیا خلک اکثریت روسي ژبې دي بل دا د کریمیا د روسي خاورې حصه وه
تر دغه 1991 کې چې کله روسیا اتحاد جماهیر شوروي مات شو او د خاورې تینه جدا شولې بلاروس او یوکراین او تاجکستان او قزاقستان او آذربایجان او دا ټول د 14 ولس مملکتونه ټول تینه جدا شول نو د دې د اقمار نه وته او خپل ازاديګان واخیستل چې اکثریت زموږ تاسو څنګه دي چې تاجکستان دی ازبکستان دی ترکمنستان دی قرغیزستان دی قزاقستان دی همدارنګه د غړه آذربایجان دی دا ټول ممالک آزاد شول نو پاغي کې د کریمیم د یوکراین سره هغه واخیستله نو دلته روسانو په حساب ټول پښتنه وکړه نه تنها چې د ټول پښتنې په نتیجه کې د روسانو نیولې بلکې روسانو د زور او د قوا په اساس هم دا نیولې اته خپل قوا ورننه ایستلې او هغه ونیوله او یوکراین او نړۍ مقابله ونه شو کولای فلهذا د روسي یو تاریخي سند التو چې دا زما د خاور وپخوا او بل د چې دی خلک ژبه روسي د روسي ژبه باندې خبرې کوي او دغه نور سیمې چې په یوکراین کې نیولې د هانسک د دونستک دا سیمې چې نیولې دلته اکثریت روسي ژبې دي ځکه خو دې دا سیمې نیولې دي نو په کاناډا کې خو درسته ده چې کاناډا انګلیسي غږیږي او امریکا انګلیسي غږیږي خو امریکا کاناډایان د امریکایي نژاد نه دي او نه د امریکا د ژبې په اساس انګلیسي وایي بلکې د خپل او د انګلیسانو په حساب سره انګلیسي دغه دی او بل ژبه فرانسوي ده دوه ژبې لري نو د دې د کریمیا مقایسه د کاناډا سره او د ګرینلند سره کاملا غلطه ده دا متفاوت قضیه دي هغه آزاد ملکونه دي او هغه آزاد ملکونه خپل کریمیا ځانته یو مملکت نو ځانته یو آزاد حیثیت په نړۍ کې نه درلوده بلکې یو جزیره و چې په خوا د روسانو سره و بیا د یوکراین سره او بیرته روسانو تینه واخ سره نو فلهذا داسې اشتباه سیاسي کلمه کوي چې د یو شی حیثیت هغه نه د یو بل لوی حیثیت سره برابر کې کریمیا برابرول د کاناډا سره کاملا یو غلط مقایسه ده او غلط مثال دی او بل دا دی چې الته نړۍ په دې باندې ومن درېدل ځکه چې هغه تاریخي پس منظر نړۍ ته معلومه د کاناډا پس منظر معلوم دی هغه یو آزاد مملکت دی او هغه اس کله امریکا سره هغه د امریکا سره برابرې ونه کی نو د امریکا ایالت نشي جوړېدل او نه د خلک دارای ورکي هیله ده چې برنامه وګورئ خوخه کې او دوستانو سره شریکه کړئ تر بل برنامه تاسو په